څه د بچو غم څه غربت وخوړه څه د بچو غم څه د بچو غم څه غربت وخوړه ځواني یو نه یو مصیبت وخوړه چا د حیا په جامه کېښودو داغ او چا دنیا په شرافت وخوړه یوه جنۍ نن د ورور بدو کې وړي یوه جنۍ نن خپل قسمت وخوړه سمې غربته له تا زار کړه ځواني خیر که دا پاتې محبت وخوړه شی ساحل مینه نه پیژني هغه کافر خپل نفرت وخوړه ډېر ښه نور سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ خپرونه ده ستاسو خپله غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د لیکوالانو سره کینو د هغوی په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو تاسو سره معرفي کوو په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره د افغانستان کونړ د سیمې یو داسې زلمی لیکوال ناستی لري چې ډېر ښه شعر لیکي ډېر ښه فکر لري او د دې سره د پروګرام لوی لامل هم دغه دی چې د دې ښه شعر د دې ښه خیال او فکر د پښتو ژبې او ادب خدمت د خپل ژوند اهمه حصه ګڼي ښاغلی جمشید ساحل صاحب نومیږي جمشید صاحب تاسو ته په دې خپله خپرونه کې هرکلی ویم ژوند څنګه روان دی ډېره مننه نادان صاحب دار څه نه مخکې سلامونه مینه تاسې ته او ستاسې د پیج ټولو مینوالو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ باسئ او شکر الحمدلله ژوند ښه تېرېږي وروره جمشید ته کله پته ولګېده چې دننه یو لیکوال هم پکې پروت دی شاعر دی تقریبا زه داسې په اووم صنف کې وم د مکتب دوره مې وه هماغه کې لګیا وم چې څه ناڅه به مې دې ذهن ته راتلل خو دغه 4 کاله کېږي چې زه پوه شوی یم چې زه شعر لیکی شم صحیح ده څومره شاعري تاسو کړې ده چې کتابي شکل هم ورکړی دی که نه او په دې کې پوښتنه بله هم ده چې کومې کومې ټولنې ستاسو په سیمه کې چې په هغې کې ستاسو ناستې کېږي ډېره مننه تر اوسه پورې خو مې شعرونو حساب تقریبا داسې د 120 130 نه ببره یو داسې شعري مجموعه مې لا تر اوسه پورې نه ده چاپ شوې په افغانستان کې ډېرې ټولنې دي چې ختیځ ادبي بهیر دی مقدر ادبي بهیرو تقریبا لټون ادبي بهیر دی او داسې خو ډېرې دي خو ته په کومه کې ناستې کېږي موږ خو تقریبا چې هره جمعه پروګرام کوو په ختیځ ادبي بهیر کې کوو ډېر ناستې هملته کېږي صحیح ده کلام اورو بیا به مخکې ځو بالکل کلام درته وایم چې نادان صاحب په دې هیله چې ستاسې د خوښې وړ وګرځي قسم دی خوري مې رانتاو د لور په لور دردونه قسم دی خوري مې رانتاو د لور په لور دردونه یم یوازې را په سر دی د ټول کور دردونه بهترین دی او په ملا یې مات کړم ایره 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 یې کړم په ملا یې مات کړم ایره 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 یې کړم الله دې هیچا ته هم نه ښایي د مور دردونه ډېر ښه یار رانه یې غوښتې و بنګړي چې مې سیالي شي جوړه رانه یې غوښتې و بنګړي چې مې سیالي شي جوړه زما وس نه و رانه پټ کړل وړې خور دردونه ډېر ښه یار او زما ځواني د فراق په لمبو وسېدله څه ستا د عشق درد او څه زما نور درد ډېر ښه یار زما ځواني د فراق په لمبو وسېدله څه ستا د عشق درد او څه زما نور دردونه شعر دی نادان صاحب چې په یوه کور کې له ما سره دا نه جوړېږي چې په یوه کور کې له ما سره دا نه جوړېږي پردي به څه کړم راکوي راته خپل رور دردونه ډېر ښه یار او جمشید ساحله د بیللې یار تصویر ته جاړم جمشید ساحله د بیللې یار تصویر ته جاړم هسې مې وپارول بیا ځان ته په زور درد ډېر ښه جمشید صاحب ډېر ښکلی کلام دی وویلو زه وایم چې یو کلام بل هم زموږ ملګرو ته وویل ډېره مزه به وکړي ډېره مننه بل غزل دی چې زه د بېوسو دغه چغې څنګه واورم زه د بېوسو دغه چغې څنګه واورم د چا ډوډۍ نه وي د چا په تن جامې نه وي وخت دی رقم حالات په سړي راشي مګر هلته محتاج شي چې د چېرته ارادې نه وي وخت دی رقم حالات په سړي راشي مګر هلته محتاج شي چې د چېرته ارادې نه وي چې ډک بازار کې ولاړ نو ته به څه احساس کې چې ډک بازار کې ولاړ نو ته به څه احساس کې چې د زما غوندې جیبونو کې پیسې نه وي ډېر ښه دا خو دنیا د مړې سختې او اسانې لري دا خو دنیا دا مړې سختې او اسانې لري ژوند بې معنا چې پکې دا رنګه کیسې نه وي ډېر ښه جمشید ساحله مزه ختمه شي د ژوند هغه وخت جمشید ساحله مزه ختمه شي د ژوند هغه وخت چې کور ته لاړ شي او په کور کې د یادې نه ډېر ښه یاره ډېر ښه نور هم څه ډېره مننه بل غزل دی چې بې پروایي وه همسایه د ګناهګار نه ځکه ورانېږي چې د کور د څوکیدار نه ډېر ښه هماغه خلکو په خوږه کې ووخلم
په کومو خلکو چې له سره مې اعتبار نه. ډېر ښه یار. شعر دی نادان صاحب چې بچي مې وږي وو ما وی قرض به سودا راوړم ترې قسمت ته ګوره چې زه لاړم دکاندار. ډېر ښه یار. بچي مې وږي وو ما وی قرض به سودا راوړم ترې قسمت ته ګوره چې زه لاړم دکاندار نه و د بېوسۍ وجه وه ځکه لمن نه وه زما. د بېوسۍ وجه وه؟ د بېوسۍ وجه وه ځکه لمن نه وه زما ستن به پیدا شو خو بیا مونږ کره وتار نه. ډېر ښه یار. سخت به هغه ماښام پریشانه له بازار راغلم په کومه ورځ چې به په ټول بازار کې کار. ډېر ښه یار. خود به مې یو نه دوه کوی نه شوه لالیه زما خود به مې یو نه دوه کوی نه شوه لالیه زما عشق دې راکړی په زړګي داسې ګزار نه. ډېر. جمشید ساحله په ښار راغلم پکې ومې کتل جمشید ساحله په ښار راغلم پکې ومې کتل هر سړي کار کوو زما غوندې وزګار. ډېر ښه یار. ډېر زبردست. نور هم څه وو؟ ډېره مننه. بل کلام دی چې دا به چاته ډالۍ کړو. ستا د کوژدې خبر زما د بربادۍ یاره هزار افسوس په کار زما په بېوسۍ یاره. ډېر. ستا د کوژدې خبر زما د بربادۍ یاره هزار افسوس په کار زما په بېوسۍ یاره ما مې په خپله هر ارمان خاورو ته وسپاره په ما کې سا نه وه او ستا لاړه ډولۍ یاره. ډېر ښه. ما مې په خپله هر ارمان خاورو ته وسپاره په ما کې سا نه وه او ستا لاړه ډولۍ یاره. ځواني مې دغه وه په دواړو مې تسخیم کړله څه مې په تا وخوړه څه په مزدورۍ یاره. ډېر. ډېر. ځواني مې دغه وه په دواړو مې تسخیم کړله څه مې په تا وخوړه څه په مزدورۍ یاره. نه نه حرام شکه مې یو لغزه خندا کړې نه نه حرام شکه مې یو لغزه خندا کړې وي له تا نه وروسته به څه ویم د زندګۍ یاره. ډېر ښه. جمشید ساحل خپل زړګی چاته ښودلی نشم جمشید ساحل خپل زړګی چاته ښودلی نشم له ډېره درده پرې راوختې پولی یار. ډېر ښه. اخر یو کلام وورو. ډېره مهرباني وکړئ. ډېره مننه. اخري کې درته کلام وایم چې هیلې مې ټولې کړې قربان دلته هیلې مې ټولې کړې قربان دلته د هیچا نه کېږي پرسان دلته. ډېر ښه. پام کوه داسې خورې زلفې ګرځې دی هر سړي سره شیطان دلته. ډېر. پام کوه داسې خورې زلفې ګرځې دی هر سړي سره شیطان دلته بس چې ژوندی وي څوک نه یادوي چې مړ شي بیا یې کوي ارمان دلته. ډېر. بس چې ژوندی وي څوک نه یادوي چې مړ شي بیا یې کوي ارمان دلته. چا د غربت او چا د مینې په نوم ویشت دی په دغه چم کې ځان دلته. ډېر. چا د غربت او چا د مینې په نوم ایشته په دغه چم کې ځان دلته. ضربه رسیږي انسانیت ته ګورئ ضربه رسیږي انسانیت ته ګورئ بس دی نور مه وژنئ انسان دلته. ډېر. هیڅوک یې نه لولي بېغمه ګرځي تاخچو کې ایښی دی قرآن دلته. ډېر. هیڅوک یې نه لولي بېغمه ګرځي تاخچو کې ایښی دی قرآن دلته. ساحله یو نه دی بې شمېره دی ساحله یو نه دی بې شمېره دی که وبچا پسې خفګان دلته. ډېر. اخره کې زمونږ کتونکو ته څه پیغام لرئ؟ پېښور ته رالی خلک څنګه دي؟ د خلکو رویې څنګه دي؟ څه ښه محسوس که نه او کله اخره کې دغه پیغام؟ ډېره مننه. زه به اخره کې دا خبره وکړم چې مینه وکئ خلکو ته مینه ورکئ او خلک ژوند ته پرېږدئ. پاتې شوه د پېښور خبره د خلکو د کور ودانې موږ ته ډېره مینه راکړې ده لکه ستاسو په شمول داسې نورو ملګرو کور یې ودان او زه دغه سوچ کوم چې ستاسو غوندې ملګري بلته راشي چې دومره اکرام به موږ وکړو که نه. آباد اوسئ. ډېره مننه. قدرمنو د افغانستان راغلی زموږ ډېر ښه ملګری جمشید ساحل صاحب را سره تاسو واورېدو د دې کلامونه او په اخره کې بیا د دې د محبتونو او د مینې پیغام. زما یقین دی چې دا خپرونه به ستاسو د زړونو او ذهنونو ورونه وټاکئ. آباد او خادم بریالي اوسئ.